بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله. دا بابو په بیان د اوقاتو د لمانځه کې مخکې حدیث تیر شولو. هغه حدیث او په هغې کې 5 لمنځونه اوقات ذکر شول. دلته به لږ تشریح او تفسیر په دې حدیث کې د مخکې حدیث لپاره ذکر شي. نو حدیث راوړي په دې باب کې د ابي برزة الاسلمي رضی الله تعالی عنه د فرمای کان او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاه والسلام یصلی العصر چې لمونځ به د مازدیګر کولو. مخکې دا خبره ذکر شوله چې د مازدیګر لمونځ د څه وخت نه شروع کیږي؟ کله چې سیوره د هر شي یو چند شي. یو چند چې شوله د ماسپښین لمونځ آخري شوله د مازدیګر روا شو. نو دلته اوس تشریح دا ده چې یصلی العصر د مازدیګر لمونځ به کولو یو کس، ثم يرجع احدنا بیا به یو کس نه یصلی لمونځ به کول العصر د مازدیګر یعنی نبی علیه السلام، ثم يرجع بیا به واپس کېدلو احدنا یعنی تلو به یو کس احدنا زموږ نه الی رحله خپل کور ته فی اقصى المدینه په هغه آخر د مدینه کې، د مدینې په لرې اطراف کې. اقصا لرې ته ویلی شي، مراد ترېنه آخر د آخر د مدینې ته بتللو. والشمس حیة او لمر به ژوندی و، په هغې کې به زیړوالی نه ورغلی. شمس حیة ده. وکان و نبی علیه السلام یستحب خوښوله به ان یؤخر من العشاء چې وروسته کې ماسخوتن منځ به نبی علیه السلام خوښوله چې دا وروسته کړي. وکان یکره النوم او نبی علیه السلام چې بد به ګڼلو النوم خوب قبلها مخکې د ماسخوتن د لمانځه نه، والحدیث بعدها او خبرې کول وروسته د ماسخوتن د لمانځه نه، او دا به نبی علیه السلام بد ګڼل. وکان ینفتل من صلاة الغدات او چې راګرځېدلو به د سحر د لمانځه نه حین یعرف الرجل جلیسه په هغه وخت کې چې پېژندلو به یو سړي خپل ملګری. وکان یقرأ او نبی علیه السلام چې لوستلو به ب60 شپېته آیتونه الی المئة تر 100 آیتونو پورې د سحر په لمانځه کې. دا به څه کوله؟ دا به لوستلو. وعندهما من حدیث جابر رضی الله تعالی عنه، یعنی په د بخاري و مسلم کې روایت د جابر نم نقل شوی دی. د مخکې روایت چې و د ابي برزة الاسلمي دام د بخاري او د مسلم روایت، یعنی روایتونه ټول صحیح روایتونه دي. دا بل روایت هم د بخاري د مسلم د جابر دی. والعشاء احیانا یقدمها، ماسخوتن به کله را مخکې کلو یقدمها واحیانا یؤخرها، او کله څه کولو وروسته کولو به. اوس نوره تشریح کوي. اذا رآهم کله به چې ولیدل د صحابه ولره، نبی علیه السلام به صحابه ولیدل چې اجتمعوا راجمع شوي دي صحابه. د نبی علیه الصلاة والسلام کور چې و د عایشې بیبي کوټه، دا مسجد ته کڼکۍ را خلاصه وه. نراوی به کتل، پرده به پورته کله، مسجد کې به صحابه ولیدل. نعجله تلوار به وکړل، نبي سلام به راووتلو. و اذا رآهم کله به چې ولیدل چې صحابه کرام ابتعو وروسته شوي دي، اخرا نو وروسته به کله لمونځ. په هغې وختونو کې دغسې اوقات متعین نه وو، یعنې دغسې اوقات چې اوس موږ به تاسو تعین کړي دي چې په فکس 9 بجې به ودرېږو، دغسې ساعتونه هم نه وو او نه دغسې چا وخت تعینولی شوی. نو چې صحابه به ولیدل چې راجمع شوي دي، مسجد ډک شوی دی، ملګري راغلي دي، نو راوبوتل، لمونځ به وکړو. کله کله به صحابه وروسته شول، نبي علیه السلام به لمونځ هم وروسته کو ورته. والصبح او سحر کان النبي و نبی علیه السلام
یصلیها بغلس لمونځ به کوله په تیاره کې. ولمسلم من حدیث ابي موسی په مسلم کې د روایت د ابي موسی الاشعري نه روایت ده فقام الفجر حين انشق الفجر کله بچي یعنی ودرولو به سهار لمونځ کله حين انشق کله بچي وچودېدلو الفجر سهار فجر مراد ترې نه صبح صادق ده. والناس او خلق چې ولا یکادون نو نږدې یعرف بعضهم بعضا چې بعض لره وپېژني یعنی دومره تیاره کې به نبي اسلام لمونځ کولو. دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسایلو سره. نو یوه مسله د حدیث نه دا راووتله چې د لمازدیګر لمونځ وختي باید وکړی شي. څومره وختي؟ د حدیث کې ګوره تشریح راغلې ده. تشریح دا ده چې یو صحابي به د نبي علیه السلام سره لمونځ وکړو بیا به هغه اطرافو د مدینې ته لارې آخري حصې د مدینې ته به تللو او په داسې اندازه کې والشمس حیة وي لمر به ژوندی و په هغې کې به زیړوالی نه و راغلی. مخکې حدیث کې تیر شوله پروني حدیث کې چې والشمس مرتفعة لمر به یسک ولاړ و او بل روایت کې راځي بیضاء سپین به و نقیة صاف به و یعنی په هغې کې به زیړوالی نه و راغلی په لمر کې. لمر به دغسې پړقېدلو. کله چې لمر کې زیړوالی راشي نو بیا سړی لمر ته نشي کتلی. د لمر وړانګې دي شغلې دي هغې ته سړی نشي کتلی. نو کله چې زیړوالی پکې راشي نو بیا لمر ته سړی کتلی شي. نو نبي علیه السلام به د مازدیګر لمونځ دومره وختي کولو چې لمونځ به وشولو. د هغې نه وروسته به یو صحابي آخر د مدینې ته تللو خپل کور ته بیا به لمر اسک ولاړ و یعنې دومره وختي به یې کولو. د مازدیګر لمونځ باید دومره وختي وشي. په بل روایت کې داسې راځي بخاري روایت دی هغه وی چې موږ به اوښان حلال کړل یا اوښ به م حلال کړلو او بیا به م هغه اوښ ټوټې ټوټې کړلو او بیا به م دیګ ته واچول هغه به پوخ شولو بیا به م وخوړلو د پخېدلو نه وروسته او بیا به ماښام ته وخت پاتې و. دې ته اوس وګوره صحابه به دومره وختي لمونځ کولو. او راشه اوس زموږ هغه ته راشه جامعې ته چې څه وخت لمونځونه کوي او خاص کر په اطراف کې په دې غزني کې زه ومه هلته به م د خلکو ماته د حالات راوړل دومره ناوخته به لمونځ کولو چې د ماښام سره به فقط 20 دقیقې وخت و. زموږ په کلي کې هم دغسې ما لیدلي دي خلک په دې اطراف کې هلته داسې وخت لمونځ کوي چې 20 دقیقې 15 دقیقې ماښام ته پاتې شي. څنګه لمونځ وکړي یعنې 15 دقیقې نه وي تېرې شوې بیا د ماښام اذان وشي. او دا لمونځ د چا دی؟ دا لمونځ د منافقانو دی. یعنې دا خلک به ځان ته خوشحاله وي چې موږ لمونځ وکړو موږ عبادت وکړو موږ ثواب وګټلو. مخکې خطبه کې ما دا خبره ذکر کړې وه چې یو انسان به مسجد ته راځي د څه دپاره په دې نیت به راځي چې زه ځان سره ثواب یوسم لیکن د مسجد نه به روان وي د ګناه سره. د هغې دپاره موږ مثالونه هلته په خطبه کې ذکر کړي وو. یو د هغې نه دغه لمونځ شولو. یو سړی به کور کې اودس وکړي ځم مسجد کې لمونځ کوم او دغسې وخت کې لمونځ وکړي چې هغلته لمر څه وي زیړ وي او پرېوځي به دغه وخت کې لمونځ کوي. نو رسول الله فرمایي چې تلک الصلاة المنافق. نبي علیه السلام فرمایي دا د منافقانو لمونځ دی. یجلسو یرقب الشمس ناست وي انتظار کوي یرقب الشمس د لمر د پرېوتلو منتظر وي. نو بیا پورته شي فنقر 4 څلور ټونګې ووهي د چرګ په شان ته لکه چرګ چې څنګه دانه راپورته کوي دغسې زر څلور ټونګې ووایي 4 رکعته وکړي. نبي علیه السلام فرمایي دا د منافقانو لمونځ دی. نو مطلب مې دا دی چې دا خلک به ځان ته خوشحاله وي چې موږ لمونځ وکړو ثواب به مو ګټلو لیکن د ځان سره یې ګناه یوړله او همیشه دپاره چې سړی د یوه ګناه کوي او بیا د منافق صفت چې دی هغه کبیره ګناه وي نو دا انسان به په کوم حالت کې رب العالمین ته ودرېږي په کوم حالت کې به رب ته وایي چې ما تا عبادت و بندګي کړې ده. یعنې کله کله سړي نه لمونځ ناوخته شي هغه کله کله یو انسان معذوره حسابېدلی شي خو چې د همیشه دپاره وي بیا د کلي امام وي او خلک په غیب سې اقتدا کوي او لمونځ یې همیشه دپاره څه وي ناوخته وي د منافقانو د لمانځه په شانته وي نو دا خلک به الله رب العالمین ته څه جواب ورکړي. د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث وګوره چې دومره وختي به یې لمونځ کولو. یو کس به مدینې اطرافو ته لاړلو بیا به لمر اسک ولاړ و. بعضو
شروح د خبره لیکلې ده چې الی رحله فی اقصى المدینه وی د مدینې هغه لرې اطراف یا د مدینې هغه آخري کورونه چې وو وی دا په 3 میله کې پراته وو. یعنې 3 میله چې حساب کړې نو 1 میل په دې وخت کې 1014 متره کېږي، یعنې 1.5 کیلومتر کېږي. نو چې 3 حساب کې دا به څومره شي؟ 4800 دومره اندازه کې به یو صحابي څه کولو؟ مزل به کولو، بیا به مر اسب ولاړ وو. اوس چې څوک عربو ته تللي وي هغوی اوس په دې باندې پوهېږي، حج او عمرې ته تللي وي نو تقریبا ما ته چې د بعضو ملګرو کیسې کړي دي په دې وخت کې خو نه کوي خیر ده، په وړي کې تقریبا 3 غنټې یعنې 3 ساعته وخت وي ماښام ته 3 ساعته. نو اصلي عمل په حدیثو باندې د عربو کړی دی، موږ هم چې کوو دا صحیح نه دی کړی. موږ بیا هم 2 غنټې وخت ورکوو، 2.5 غنټې باید 3 غنټې وخت ورکړی شي، 3 ساعته وخت ورکړی شي. دا اوس وختونه کې اوس موږ 3 بجې په باندې 3 بجې لمونځ کوو، دا اوس صحیح وخت دی. مخکې مثلا په پاوکم 3 بجې وخت داخلېږي، اوس په باندې تم کړی دی. نو په سنتو باندې باید حدیثو باندې عمل وکړی شي. او بله مسله دا ده وکانه یستحب ان یؤخر من العشاء، وی نبی علیه السلام به دا خوښه ګڼله چې د ماخستن لمونځ وروسته کړي. ګورې دلته مسله دا ده چې بل حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د رسول الله نه پوښتنه وکړه ای الاعمال، کوم یو عمل الله رب العالمین ته ډیر محبوب ده؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل بر الوالدین، د مور پلار سره ښېګڼه کول. بیا د کوم یو عمل؟ وی الصلاة فی وقتها، بخاري کې راځي او ترمذي کې راځي الصلاة فی اول وقتها، المنځ په اول وخت کې د بهتر عمل ده، الله رب العالمین ته خوښ عمل ده. نو المنځونه په اول وخت کې بهتره دي سوا د چا نه؟ سوا د ماخستن د لمانځه نه، چې ماخستن لمونځ وروسته کول بهتره دي. دا خبره مخکې ذکر کړې وه. نو بعضې ملګري دلته داسې وي چې هغوی کوشش دا کوي چې ماخستن لمونځ وختي وکړی شي. وی ګوره نور اذان نه وشوله، نور موږ څه کوو که نه؟ موږ خو د هغو مقلدین نه یو که نه، او نه په هغې پسې روان یو، موږ قرآن او حدیث پسې روان یو. هغوی به هر عمل کوي، نو موږ د هغوی تابعداري نه کوو او نه م کړې ده. نه حدیث ته ګوري، ماخستن لمونځ باید وروسته وکړی شي، ناوخته وکړی شي. نو د نبی اسلام به خپله هم دا خوښوله، لیکن نبی علیه السلام ماخستن لمونځ ډېر ناوخته د دې وجې نه دی کړی چې امت ته پکې مشقت او تکلیف دی ورته. بله مسله وکانه یکره النوم قبلها والحديث بعدها، د ماسوتن د لمانځه نه مخکې خوب د مکروه دی. یو حرام دی، حرام نه دی لیکن مکروه دی. او الحديث بعدها، خبرې کول وروسته د ماسوتن د لمانځه نه دا هم حرامې دي. په دې کې بل روایت مسلم کې راځي عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې خلک په دورو باندې ویل چې ماسوتن د لمانځه نه وروسته هغوی خبرې کوي. بیا د دې استثناءات په نور احادیثو کې شته چې 3 قسمه خبرې د ماخستن د لمانځه نه وروسته جایز دي. یو د علم خبرې، لکه زموږ ستاسو دغه درس او تدریس چې دی نو د علم مجلس چې وي دا جایز دی. دوهم د میلمه سره کېناستل جایز دي، میلمه راغلی وي نو د میلمه سره کېناستلی شي. دارنګه د خپلې بیبي سره د خپلې ښځې سره ماخستن د لمانځه نه وروسته خبرې کولی شي. خو په دې کې هم هغه به دا وي چې د میلمه سره هم سړی دومره وخت تیر نه کړي چې د هغې د وجې نه د سهار جمع د سړي نه خرابه شي، لمونځ خراب شي. موږ په هر څه کې افراط نه کار اخیستی دی. یو شي کې صرف اجازت وي نو موږ سم پکې ور داخل شو. د شپې 12 بجې د خبره ورسېږي سهار جمع پاتې. نو شیخ ابن باز رحم الله هم د خبره مسله ذکر کړې ده چې دا بیا ناروا دی داسې کېناستل چې د یو عمل د وجې نه بل عمل خراب شي. وکانه ینفتل من صلاة الغدات، دا بله مسله ده. مسله دا چې سهار لمونځ به نبي علیه السلام ډېر وختي کولو، لکه وروسته حدیث کې راځي یصلیها بغلسین، نبي علیه السلام به د سهار لمونځ ډېر په تیاره کې کولو. دومره تیاره کې چې انسان به خپل همسایه یعنې ګاونډي چې څنګ ته به ولاړ و دا به یې نه پېژندلو چې دا اوس څوک دی، حامد دی، محمود دی، احمد دی، دا به یې نه پېژندلو. په هغې وختونو کې خو یو وجه دا وه چې تیاره و، مساجدو کې څه ډېوې مېوې چراغان نه وو او نه دغسې ګروپونه وو، نو چا به پېژندل نه شوی کول. نبي صلی دومره په تیاره کې لمونځ کولو. بل حدیث به
ابو داود کې راځي چې نبی سم فرمایي وی چې اسپرو بالصبح وی تاسو سهار لمونځ په رڼا کې وکړئ. د هغې تطبیق د دې حدیث سره دا دی چې په تیاره کې به سړی لمونځ شروع کړي او د لمونځ به دومره وخت کې چې رڼا ته ورسیږي. دا یې تطبیق دی. او زه دا وایم چې تطبیق دا هم کېدلی شي چې په اوږدو شپو کې وختي لمونځ وکړی شي او په لنډو شپو کې لکه په اوړي کې بیا ناوخته وکړی شي. دا هم ښه تطبیق دی. دارنګه بله مسله په دې حدیث کې دا ثابته شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام به څه کوله؟ د سهار په لمانځه کې ډېر آیتونه لوستل، د شپېتو نه تر 100 آیتونو پورې. نو دې نه دا ثابته شوله چې د سهار لمونځ وخت کول پکار وي او د نور لمونځونه لنډ مختصر کول پکار وي. دا مسله ثابته شو. او دارنګه بله مسله دا هم ثابته شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام به د صحابهو حال ته کتل. لکه ماسخوتن کې د کتل به کله صحابه راجمع شوي دي نو راوبوتل او کله صحابه نو راجمع شوي نو بیا به لږ تاخیر ورته کولو. نو دې نه زه دا مثلا هم ثابتوم چې مثلا بعضې ملګري په سنتو ولاړ وي نو لږ ورته انتظار پکار دی. بعضې ملګري داسې وي چې سنتو ولاړ وي نور خلک ورته پکار کېږي چې دا اوس ودرېدل او دا په موږ باندې وخت تېر شول. نه، لحاظ کول دی نور ملګرو دا هم پکار وي. الله رب العالمین دې موږ تاسو په دین باندې بصیرت را نصیب وګرځوي.